What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. اندېښنه مه کوئ، هر څه به سم وي. دا د طالبانو له بیا وخت رسیدو څخه د پاسه 2 اونۍ وروسته ارګ ماڼۍ ته ورڅېرمه په سیرینا هوټل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال فیض حمید خبره وه. هغه وخت د حمید اخیستل شوی ویډیو چې د چای پیاله یې هم په لاس کې وه او ظاهراً یې په ډېره ډاډمنتیا د راتلونکي په اړه دا څرګندونې کولې د طالبانو او پاکستان د نږدېوالي ښکاره نښه وبلل شوه. طالبانو د 2021 د اګست په 15 نیټه کابل او ارګ ته داخل شول او په دې سره په افغانستان کې شل کلن جمهوریت نظام نسکور شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د خبرې ته په اشاره ویل افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول. जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने. د جمهوریت نظام د نسکورېدو په مهال هم پاکستان په کابل کې خپل سفارت ونه تاړه او وروسته یې په اسلام آباد کې هم د طالبانو ډیپلوماټانو ومنل. هغه وخت د چارو یو شمېر څارونکي په دې باور و چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني د پاکستان لپاره یوه ستراتیژیکه بریا ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون اکثریت پاکستانی چارواکو په افغانستان کې وخت د طالبانو بیا رسیدل په خوشحالۍ ونمانځل. ځینو پاکستانیانو بیا دا کار د خپل غلیم هند په وړاندې هم یوه بریا وبلله چې د افغانستان د مخکني حکومت سره یې نږدې اړیکې پاللې او لرلې. په تیرو 2 لسیزو کې په جمهوریت نظام باندې د پاکستان یو انتقاد دا هم و چې ولې د اسلام آباد له غلیم نوي ډیلي سره نږدې سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې پالي. خو څو کاله لا نه وتی چې همدغه نږدې اړیکې په سیاسي او امنیتي کړکېچ بدل شوي. د روانې ویډیو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې د طالبانو د دویمې واکمنۍ پر مهال د افغانستان او پاکستان سیاسي او امنیتي اړیکې چې په پیل کې د همکارۍ نښې پکې لیدل کېدې په څو کلونو کې د ژور سیاسي او امنیتي کړکېچ مرحلې ته ورسېدې. هغه هېواد چې یو مهال سیمه کې طالبانو سره نږدې بلل کېده او د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې یې د سعودي او عربي اماراتو ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و، څنګه یې په یو سرسخت مخالف بدل شو. کله چې په 2021 کال کې طالبان واک ته ورسېدل پاکستان له طالبانو څو مشخصې تمې لرلې. اول طالبان به اجازه نه ورکوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد بریدونه وکړي. دا د پاکستان تر ټولو مهم امنیتي لومړیتوب و. دویم پاکستان هیله لرله چې په کابل کې به داسې حکومت وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي همکاري پیاوړې کړي او د پخوانیو جنجالونو د کمېدو لامل شي. دریم پاکستان باور درلود چې د افغانستان ثبات به د سوداګرۍ ترانزیت او سیمه‌ایز اتصال لپاره هم ګټور وي. خو د دې غوښتنو په بدل کې طالبانو هم له پاکستانه یو شمېر تمې لرلې. د طالبانو نوي حکومت سره سیاسي تعامل او اړیکو ته دوام، اقتصادي او ترانزیتي همکاري، د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان ډیپلوماټیک ملاتړ او د دې ترڅنګ طالبانو غوښتل وښیي چې د افغانستان بهرنۍ پالیسۍ به د کابل لخوا ټاکل کیږي، نه د کوم بل هیواد لخوا چې ظاهراً یې اشاره پاکستان ته وه. د 2021 په لومړیو میاشتو کې د دواړو لورو رسمي څرګندونې عموماً مثبتې وي. پاکستاني چارواکو پر یوه باثباته او سولیز افغانستان ټینګار کو او ویلي چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. طالبانو هم په خپلو لومړنیو اعلامیو کې ویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او له ټولو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا دغه په خلاف استعمال سي. همدغه شمنه وروسته د دواړو هیوادونو د اختلاف موضوع وګرځیده، ځکه پاکستان ادعا کوله چې د TTP فعالیتونه دوام لري، خو طالبانو دا ادعاوې نه منلې. د 2021 په وروستیو کې ظاهرا اړیکې مثبت ښکاره کېدې، خو د دواړو لورو ترمنځ د تمو توپیر له همغه پیله موجود و. پاکستان تمه لرله چې طالبان به د هغوی امنیتي غوښتنې عملي کړي. طالبانو هڅه کوله چې خپل ځان د یو خپلواک حکومت په توګه معرفي کړي او د پاکستان ټولې غوښتنې ونه مني. همدا توپیر وروسته د اړیکو د خرابېدو لوی لامل شو.
لومړنی او تر ټولو مهم اختلاف د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر رامنځته شو د طالبانو له بیا واکمنېدو څو میاشتې وروسته پاکستان په پرله پسې ډول ادعا وکړه چې د ټي ټي پی مشران او جنګیالي په افغانستان کې حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد له طالبانو وغوښتل چې د دغه ډلې پر ضد اقدام وکړي. طالبانو بیا دا ادعا ردوله چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو چارواکو بار وویل چې د پاکستان امنیتي ستونزې د پاکستان کورنۍ مسله ده او باید د خبرو له لارې حل شي. پاکستان تمه لرله چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته به د ټي ټي پی فعالیتونه کم شي، خو د 2022 کال په اوږدو کې په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات شول. پاکستان په دې باور شو چې د طالبانو حکومت د دوی امنیتي اندېښنې نه دي حل کړي. دلته بیا په 2021 او 2022 کلونو کې افغان طالبانو د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ. لنډمهاله اوربند هم وشو خو خبرې بریالۍ نه شوې. د 2022 کال په نومبر کې ټي ټي پی اوربند پای ته ورسو او بیا یې بریدونه پیل کړل. له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري نور هم زیاته شوه. د ډیورن کرښې او د پاکستان لخوا د اغزن تار لګولو پر سر هم وخت نا وخت شخړې رامنځته شوې، خو د ډیری څېړونکو په اند د اړیکو د خرابېدو اصلي عامل د ټي ټي پی مسله وه او د سرحدي شخړو شدت هم وروسته ورسره زیات شو. کله چې د دواړو لورو دا دریځونه سره نږدې نشول، اختلاف له سیاسي خبرو واوښت او ورو ورو یې امنیتي بڼه خپله کړه چې وروسته یې د سرحدي نښتو او پوځي اقداماتو زمینه برابره کړه. د 2022 کال تر پای د پاکستان او طالبانو ترمنځ باور په چټکۍ سره کم شو. د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوله چې د ټي ټي پی بریدونه زیات شوي او دا ډله له افغانستان څخه فعالیت کوي. जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा. Enough is enough. خو په مقابل کې طالبانو حکومت بیا هم د تیر په څیر دا تورونه ردول او ټینګار یې کوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. ټي پی مرکزونه چې دلته موجود دي او په اړه دوی ادعا کوي دا موږ ردوو. همدا متضاد دریځونه د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي بې باورۍ پایل و. د بریدونو له زیاتېدو سره پاکستان یوازې په ډیپلوماټیک اعتراض بسنه ونه کړه. اسلام آباد په وار وار د طالبانو حکومت ته احتجاجونه وسپارل، د افغان سفیر او ډیپلوماتانو سره یې لیدنې وکړې او په رسمي اعلامیو کې له کابل غوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، خو د پاکستان په باور د دغو غوښتنو عملی نتیجه ونه لیدل شوه. په مقابل کې د طالبانو حکومت ویل چې د پاکستان امنیتي ستونزې باید د پاکستان دننه حل شي او افغانستان د هغو مسؤل نه دی. دا چې په دې اړه دوی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بې ځایه بې اساسه دي او دا چې ولې یې کوي دا پوښتنه باید دوی جواب کړي. کله چې سیاسي خبرې بې پایلې شوې، کړکېچ امنیتي بڼه خپله کړه. له 2022 وروسته د سرحدي نښتو شمېر زیات شو. پاکستان څو ځله د افغانستان دننه د وسلوالو پر اهدافو د بریدونو ادعا وکړه او طالبانو دغه بریدونه د افغانستان د حاکمیت نقص وباله، دواړو خواو یو بل د تاوتریخوالي د پیل مسؤل باله. تر 2023 وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې له عادي سیاسي اختلاف څخه د دوامدار امنیتي کړکېچ مرحلې ته داخله شوې. د پاکستان لپاره د اړیکو اصلي محور د ټي ټي پی ګواښ و او د طالبانو لپاره د افغانستان د حاکمیت او د پاکستان د پوځي عملیاتو مخالفت لومړیتوب و. همدا دوه متضاد لومړیتوبونه د کړکېچ د دوام اساسي لامل وګرځېد. پاکستان له یوې خوا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خبرو کې کومې پایلې ته ونه رسېد، له بلې خوا په پرله پسې ډول د بریدونو له ډېروالي سره مخامخ شو. د یوې څېړنې له مخې له 2022 نه تر 2040 کاله پورې یعنې په 4 کلونو کې پاکستان کې 100 ځانمرګي بریدونه وشول. له دې بریدونو وروسته د 2040 کال د مارچ په 18 پاکستان د خوست او پکتیکا ولایتونو دننه هوایي بریدونه وکړل. د همدې کال د ډسمبر په 40 پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل. ورپسې په 2015 کال کې سرحدي نښتې، د پولې تړل او د متقابلو بریدونو راپورونه زیات شول. د اکتوبر په میاشت کې دواړو هیوادونو د څو ورځو جګړې وروسته د 48 ساعته لنډمهالي اوربند اعلان وکړ، خو هر لوري یو بل د جګړې د پیل مسؤل باله. وروسته بیا د روان 2026 کال د فبروري په 21 د پاکستان پوځ په هوایي
بریدونو کې د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ په ګردیکڅ کې د یوې کورنۍ 18 غړي ووژل. زه سر زم کله زه لالا نه یم زه د پاتې بس زه پاتې خان یو وره زه د لالا یم کنه د تر دې وروسته طالبانو په پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه وکړل او جګړې شدت پیدا کړ او د دواړو لورو ترمنځ جګړې شاوخوا 6 ورځې دوام پیدا کړ. په همدې کال کې د مارچ په 14مه د شپې شاوخوا 9 بجې وې چې د پاکستان پوځ د امید په نوم د متادینو د درملنې پر روغتون برید وکړ چې شاوخوا 400 کسان وژل شول او 250 نور ټپیان شول او د پاکستان د پوځ تر ټولو وروستي بریدونه د 2014 کال په جون کې و چې په دې میاشت کې یې 2 ځله پر افغانستان هوایي بریدونه وکړل. د جون د 9مې او 10مې ترمنځ په شپه د خوست په سپیره د پکتیا په برمل او د کونړ په شیلتن ولسوالیو کې او د جون په 18مه بیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو باندې چې ګڼو ملکیانو ته پکې مرجوب واوښته. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په روان 2014 کال کې تر دې دمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو کې شاوخوا 822 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. د 2020 کال له اګست وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې د همکارۍ له هیلو پیل شوې، خو د تحریک طالبان پاکستان یا TTP سرحدي امنیت او متقابل تورون لامل په تدریجي ډول په سیاسي او امنیتي کړکېچ بدل شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ څو ځله هوایي بریدونه، سرحدي نښتې او پوځي تقابلونه وشول. د دې کړکېچ تر ټولو لوی قربانیان عام خلک وو او دي د سرحدي سیمو اوسیدونکي د مرجوب له بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د جګړو او د سرحدي لارو د تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت هم اغېزمن شول او زرګونه سوداګر او عام خلک له مالي زیانونو سره مخامخ شول. تر هغو چې دواړه هیوادونه د دغو سیاسي اختلافاتو لپاره د خبرو لارې دوامداره حل پیدا نه کړي، د سرحدي تاوتریخوالي او د اړیکو د لا خرابېدو احتمال به هم په خپل ځای پاتې وي.